وي الله دې نه کړي چې داسې څه واقعات راشي موږ ته چې یاره لکه دا د چرګ نه هلک وغورځېږي ده به خو دا پته نشته ده چې د دې نه غورځېدل څه ته وایي ده ته خو به هله پته ولګي چې دی وغورځېږي نو وروسته بیا د اکسپیرینس وشي چې هلکه خلک غورځېږي او بله یوه خبره دا ده چې د یو رهبر د پرنسپل د استاد دا ذمهداري ده چې په راتلونکي وخت کې تا ته کومې خطرې مخې ته راځي چې د هغې درته مطلب دا دی پیشګي تا ته اطلاع درکړي تا خبردار کړه نو تاسو وګوره مطلب ښې خبرې چې کوم دی که نه نو هغه په خپل ذهن کې ږدئ خپل ځان ډسپلین کوئ مونږ خبرې کړي دي چې بدن کې موږ انټلیجنس پیدا کوئ د جذباتیت نه کار مه اخلئ خبرې ته بدلئ ګوره ستاسو دا په دې ریسس کې په دې بریک کې چې دا کم کلاسونو ته په وخت تلل دي دا ډېر اپریشیبل دي دغه شانتې نورې ډېرې ښې خبرې په تاسو کې راغلي دي خو اوس هم چې کوم دی تاسو ماشومان یې تاسو په دې نه پوهېږئ چې یاره ښه څه ته وایي او بد څه ته وایي او د دې خبرې انجام به څه بل یوه خبره اهم خبره چې کوم ته نو هغه دا ده چې لوی هلکان چې کوم دي دا واړه هلکان ګلي کوي مطلب دا دی چې دا پریشرایز کوي کله ناکله یې وهي نو دغه لوی کسان که د دوی خلاف شکایت راځي د دوی خلاف په سخته کاروايي کېږي دا خبره چې کوم دی نو ناقابل برداشت ده صحیح ده مطلب ګوره د یو بل ښه خیال ساتئ د سکول چې کوم دی نو خپل کور وګڼئ یو بل چې کوم دی نو خویندې وروڼه وګڼئ د استادان او د هغه چې کوم دی خپل مور او پلار حیثیت ورله ورکړئ دوی ته نو انشاءالله چې کوم دی نو ستاسو دا اداره به ټیک روانه بله یوه خبره یې عرض کړې د زما د خبرو نچوړ دی صرف یوه خبره نور تشریحات دي همیشه دپاره یاد ساتئ چې چاته نیګیټیو د نیګیټیویټي جواب د نیګیټیویټي مه ورکوئ ما پکې خبره جوړ کړم ګوره الله والا خلک چېرته هم چاته د نیګیټیویټي چې څوک لکه خراب بد کوي دوی ورسره په جواب کې بد نه کوي دوی ورسره په جواب کې څه کوي د نیګیټیویټي جواب چېرته چې کوم دی د نیګیټیویټي مه ورکوئ بعضې خلک زموږ په پښتو کې دا دی نه د دروغو یو غیرت یې جوړ کړی ده د دروغو یو پښتو یې جوړه کړې دا پښتو نه ده پښتو دا ده غیرت دا دی چې ستا دشمن دی هغه نیګیټیو کار وکړو ستا په هغه کې نیګیټیو یو تا ورته چې کوم دی نو پازیټیو مطلب دا دی چې ریسپانس پیش کړو پازیټیو رد عمل دې پیش کړو نو لکه خبره دا ده چې د دې سره ته بدل شوې ته پازیټیو شوې دا د غیرت کار دی چې ته یو خراب سړی په یو ښه سړي کې بدل کړې لکه مطلب دا دی چې تاسو د آینه چې کوم دی ستا مخ ښایي ستا مخ داغدار وي او ته یې په آینه کې وګورې ته په آینه باندې به خپل مخ صفا کوې څه به کوئ ته به خپل مخ صفا کوې لکه هغه د غالب شعر دی هغه وایي عمر پر غالب یعنی بھول کرتا رہا عمر پر غالب یعنی بھول کرتا رہا دور چہرے دیتی اور آئینہ صاف کرتا رہا چې کله د مخ ښایي که نه نو د خپل مخ صفا کړه آینه مه ماتوه صحیح شو لکه مطلب دا چې په ځان کې بدلون راوله موږ به دا خبره درسته کړې ده بار بار کړې ده چې هغه قوم او هغه فرد کامیابترین قوم دی او کامیابترین فرد دی چې کوم سړی د ځان سره حساب کتاب کوي کوم سړی لکه مطلب دا دی چې د بل چا سره مقابله نه وي د خپل ځان سره مقابله وي پرون ته څنګه وي په تا کې خرابي وه نن تا خرابي ختمه کړه ته د پروني ځان نه چې کوم دی ته نن ښایي ته بهتر شوی نو ښه خلک چې کوم دی د چا سره مقابله نه کوي هغه د ځان سره مقابله کوي چې پرون زه په کوم مقام یم نن زه په کوم مقام یم پکار به چې سبا بدل شم په ما کې د کوم ځای نه چینج راشي دې ته ویل کېږي چې کوم دی ایجوکیشن دې ته ویل کېږي تعلیم دې ته ویل کېږي تربیت چې تاسو په ځان کې دا تربیت راولئ ګوره بېځایه چې کوم دی نو په چبوترو مه ګرځئ بل په دې دیوالونو باندې مه کښېنئ دغه شانې ډیلینګ مه کوئ ٹھیک شو او بل چې کوم دی دې هلکان چې واړه هلکان مه صحیح شو دا چې کوم دی نو ډېر غلط کار دی او دا کوم وایلیټرز چې دي پوره یو خو خبره داسې ده چې په ډنډه باندې کټک شوې په جرمانه کټک شوې دا هم ښه خبره نه ده پکار ده چې په خپله بدل شي د ټولو نه ښه بدلون دا دی لکه دغه شانې بدل ښه شانې خو ښه هم بدلېږي دغه شانې خو د اس او د غویي او د خرو هغه هم بدلېږي په ډنډه باندې پکار دا ده موږ انسانان یو چې موږ په خبره پوه شو چې موږ ته بار بار د دې قسمه خبرو چې کوم دی ضرورت نه لري نو ګوره ښه سړی به له ځانه جوړ کړي خو ښه بابا په سړی څه ته وایي په دې باندې خپل خبرې ختمول ښه سړي د چا په بدو نظر نه کوي
ښه سړي د چا په بدو نظر نه کا که څوک بل بل سره کاندي دوی به ښه کا په بارداره ونه تل ورېږي کاڼي ورته ګوره چې بارداره ونه څه